نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل وای چې کله زه د منبر شریف په اولنۍ پوړۍ باندې ختم دا ټیم کې حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک ما ته راغلو ما ته وی د الله رسوله هغه کس چې هلاک شي چې په هغه باندې د رمضان مبارکه میاشت راشي او بیا پکې د هغه مغفرت ونه شي ما وی امین او چې کله زه په دویمه پوړۍ باندې ختمه نو حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک راته وی د الله رسوله هغه کس چې هلاک شي چې د هغه په موجودګۍ کې ستاسو نوم مبارک واغشتی شي او هغه په تاسو باندې درود شریف ونه وی حضرت کعب بن عجرہ رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل او فرمایلی وی تاسو منبر ته نږدې راشئ وی کله چې موږ ورنږدې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د منبر شریف په اوله پوړۍ باندې قدم کېښودو نو وی فرمایل آمین او چې کله د منبر شریف په دویمه پوړۍ باندې قدم کېښودو نو بیا وفرمیل آمین او چې کله د منبر شریف په دریمه پوړۍ باندې قدم کېښودو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیا وفرمیل آمین کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خطبې نه فارغ شو لاندې راکوز شو چا ورته عرض وکړو حضرت داسې کلمات هم دنه اوس واورېدل چې مخکې تاسو نو ویلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل وای چې کله زه د منبر شریف په اولنۍ پوړۍ باندې ختم دا ټیم کې حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک ما ته راغلو ما ته وی د الله رسوله هغه کس چې هلاک شي چې په هغه باندې د رمضان مبارکه میاشت راشي او بیا پکې د هغه مغفرت ونه شي ما وی امین او چې کله زه په دویمه پوړۍ باندې ختمه نو حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک راته وی د الله رسوله هغه کس چې هلاک شي چې د هغه په موجودګۍ کې ستاسو نوم مبارک واغشتی شي او هغه په تاسو باندې درود شریف ونه وی ما وی آمین او چې کله په دریمه پوړۍ باندې ختمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راته نو فرمایي وی حضرت جبرائیل علیه السلام راته فرمایل وی د الله رسوله هغه کس چې هلاک شي چې دغه په موجودګۍ کې دغه مور او پلار جمدي او بیا هم دغه مغفرت پکې ونه شي یعنی دې د مور او د پلار خدمت ونه کړي چې هغې ورته دعا وکړي او د ده مغفرت وشي ما وی آمین محترمو دا درې ګناهونه که په موږ او تاسو کې موجود وي بیا زموږ او ستاسو په هلاکت کې هیڅ شک شبه نشته دی اول د رمضان مبارک رنګه میاشت ده چې په هغې کې د الله رحمتونه په شان د باران راورېږي خو څه بدنصیبه انسان دی چې هغه هم دغه د مبارکه میاشت چې د الله رحمتونه پکې په شان د باران راورېږي دا هم په لهو لغب او په غفلت کې تیره کړي دویم نمبر چې کوم ځای کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم واغشتی شي نو تاسو باندې درود شریف ویل واجب شول یو ځل ویل په تاسو باندې واجب شو اوس په یو مجلس کې بار بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم اغشتی کیږي نو بیا تاسو باندې واجب نه دی بلکې مستحب دی البته علماء کرامو دا خبره هم لیکلې ده چې په ټول عمر کې یو ځل درود شریف ویل دا په انسان باندې فرض دی نو بهر کې کلم د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نوم واغشتی شي نو تاسو درود شریف خامخا وایئ صلی الله علیه وسلم او دریم کس چې خیری ورته شوی دی د هلاکت خیری ورته شوی دی هغه د مور او د پلار نافرمانه انسان ته شوی دی او کم کس چې د مور او د پلار نافرمانی دغه کس ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخیری کړی دی په یو روایت کې راځي په خاورو د ککړه شي د هغې کس پوزه په خاورو د ککړه شي د هغې کس پوزه په خاورو د ککړه شي د هغې کس پوزه نبی علیه السلام دا خیرې 3 ځله وکړې صحابه کرام ورته وی د الله رسوله وی دا خیرې م چاته وکړې دا کس خو غرق او تباه شو وی هغه انسان ته چې د هغه مور او پلار جمدي او دې د هغې دومره خدمت ونه کړي چې هغه ورته دعا وکړي او دې لاړ شي جنت ته